ځینې ناروغۍ دي چې یعنې خلک ژور خفګان ته وایي، لکه د بیلګې په ډول د تایرايډ غدې ناروغي. دا چې دی موږ او تاسې ورته چې کله غټ شي په پښتو ژبه کې ورته غور وایو. همدارنګه د فلج ناروغان چې په دوامداره ډول باندې یو سړی مریض وي، هغه چې دی ژور خفګان ته ځي. همدارنګه مور و پلار چې یعنې هغې په ژور خفګان باندې اخته وي، نو هغه په اولادونو باندې هم تاثیر کوي، هغې هم ژور خفګان ته ځي. ځکه چې کوم داسې میراثي ناروغي دا نه ده، خو دغه چاپېریال د کور خفګاني چاپېریال چې دی په وړو باندې تاثیر کوي. همدارنګه بعضې درمل دي، لکه د وینې د لوړ فشار درمل په ځانګړي ډول باندې بیتا بلاکر، د غوړ د کموالي درمل، هغه روحي رواني درمل چې بعضې خلک خوري، هغه خپله هم چې دی ناروغ چې دی ژور خفګان ته بې د میرګو درمل، هغه خلک چې یعنې د جنسي پیاوړتیا د درملو نه ډېره ګټه پورته کوي، نارینه. همدارنګه هغه خویندې میندې چې د اولاد د مخنیوي په خاطر د درملو نه ګټه پورته کوي. سټیرايډ په نامه باندې دواګانې دي چې هغه لکه د کورتیزون یا پرنډزولون په نامه یادېږي.